بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، الله تعالی د ځینې بندګانو لپاره په نورو باندې حقوق ټاکلي دي، لکه د پلار لپاره یې پر زوی او د زوی لپاره یې پر پلار، همدارنګه د ګاونډي لپاره پر ګاونډي او د ښځې او د خاوند پر یو بل باندې حقوق، ان تر دې چې حیوان او ونې لرئ هم حقوق ټاکلي دي. د بندګانو په حقوقو کې لومړی حساب د وینو کیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د بخاري او د مسلم حدیث دی. تر ټولو لومړی فیصله چې د قیامت په ورځ د خلکو په منځ کې کیږي د وینو فیصله به وي. نو په دې دنیا کې چې څوک د ظلم او د وحشت لاس په چا باندې پورته کوي، هغه وهي او ډبوي یې، هغه دې د الله نه وویریږي چې د دې انتقام به الله د حشر په ورځ ترې اخلي. هغه چې پر نورو باندې د وهلو تیری کوي، نو د قیامت په ورځ به ترې د وهلو بدله اخیستل کیږي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بیهقي حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې په بل چا باندې په ظلم سره وهل کړي وي، نو د قیامت په ورځ به ترې بدله واخیستل شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هر کس چې خپل مریی او غلام وهي، نو د قیامت په ورځ به ترې بدله اخیستل کیږي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په کوټه کې و او مسواک یې په لاس کې و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خادمه را وغوښتله او هغه رانغله. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې غصه ښکاره شوه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي، زه ورپسې لاړم، نو کتلې مې چې دا خادمه له یو حیوان سره لوبې کوي. ما ورته وویلې، تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ کړی او ته اوس هم له دې حیوان سره لوبې کوي. هغې خادمې وویلې، قسم پر الله چې ما ستا غږ نه دی اورېدلی. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، که زه د قیامت په ورځ له بدلې څخه نه ویرېدی، نو په دې مسواک به مې دردولی وی. هر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له دې چې الله تعالی ته نږدې پیغمبر دی، له قصاص او بدلې څخه ویریږي، نو د عامو خلکو په اړه څه فکر کوئ؟ هغه کسان چې د ظلم او د وحشت لاس، د ظلم او د بربریت لرګی او سوټی همیش په لاس کې دی، خلک وهي او ډبوي، د دوی حال به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې څه وي؟ د الله نه ویریږئ.
د بدلې د ورځې نه وویرېږئ چې هلته به ستا ظالمونه الله رب العزت د مظلوم انتقام او بدله اخلي. پرېږده د وحشت او د بربریت او د ظلم چلن، د رحم، د شفقت او د ترحم نه کار واخلي. همدارنګه پوروړی او قرضدار د هیچا حق نه ضایع کیږي، بلکې الله تعالی هر حقدار ته خپل حق ورکوي که څه هم لږ وي. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا پر خپل ورور باندې ظلم کړی وي نو نن دې ترې ځان مخکې له دې حلال کړي چې بیا به دینار او درهم نه وي. که نیکي ورسره وي د ظلم په کچه به ترې واخیستلی شي، او که نیکي ورسره نه وي نو د هغه مظلوم ګناهونه به پرې بار کړی شي. نن دې که په چا باندې ظلم کړی، د چا مال او حق دې خوړلی، په همدغې دنیا کې ځان ترې خلاص کړه. که نه د حشر په ورځ هلته نه درهم شته او نه دینار شته چې ورې کړي. ستا چې څومره نیکۍ دي الله رب العزت به دې دا نیکي هغه چا ته ورکوي چې د چا حق دې خوړلی په چا دې زیاتی کړی. کله دې چې نیکیانې خلاصې شي او د هغه حق پر تا باندې پاتې وي نو الله رب العزت به د هغه بدیانې او ګناهونه را اخلي، په تا به اچوي چې دا به فیصله کیږي چې الله به هغه جنت ته لیږي او تا به جهنم ته لیږي. هغه پوروړی او قرضدار چې تر مرګ وروسته پرې د خلکو پورونه پاتې وي په آخرت کې بیا ترې نه خلاصیږي، ځکه چې دا مال والا به ترې د قیامت په ورځ د خپل مال په کچه نیکي ترې واخلي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجې حدیث دی، څوک چې مړ شو او دینار او یا درهم پرې پاتې شو نو د قیامت په ورځ به له نیکیو څخه پوره کړی شي، ځکه چې هلته دینار او درهم نشته. چا حقوق چې پر تا باندې په دنیا کې دي، هڅه او کوشش وکړه چې په خپل ژوند کې حقوق ور ادا کړي، کنې د حشر په ورځ او د قیامت په ورځ پرې خلاصون نه لري. همدارنګه هغه کسان چې په دنیا کې په خلکو تورونه لګوي، دوی هم د الله نه نه خلاصیږي. څوک چې په چا باندې د بدکاري تور ولګوي نو د قیامت په ورځ به یې ترې بدله واخیستلی شي. که چا په خپل مرئی باندې او په خپل غلام باندې په دروغو د بدکاري تور ولګوه نو د قیامت په ورځ به ورته حد ورکړی شي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په خپل مرئی باندې د بدکاري تور ولګوه نو د قیامت په ورځ به ورته حد ورکړی شي، مګر چې څه یې ویلي وي هماغسې وي، یعنې رښتینی. همدارنګه د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپل مریی او غلام تورن که او هغه د ده له خبرو نه بیزاره و نو د قیامت په ورځ به په دروغ ووهلی شي، مګر چې حق یې ویلی وي. نو ګرانو ورونو او درنو خویندو، خپلو ژبو او خپلو خولو سره ډېر احتیاط کوئ. که ته په دنیا کې او په خپل ژوند کې خپل یو مسلمان ورور باندې د بدکاري تور لګوي، یا د خپل یوې مسلمانې خور باندې د بدکاري تور لګوي، او حال دا چې هغه بدکار نه هغه مسلمان ورور کړی او نه هغې مسلمانې خور کړی، د حشر په ورځ به د الله رب العزت درئي، الله رب العزت د هغه چا باندې چې تا تور لګولی د هغو بدل او د هغو انتقام به درنه اخلي. او ټول به دې هلته پیژني چې دا کاذب او دا دروغجن. نه په خپل ژوند کې په خپله معاشره کې رښتیني اوسئ چې الله رب العزت تاسو رښتیني ولیکي او الله رب العزت د رښتینو معامله در سره وکړي. همدارنګه څوک چې په بېوزلو باندې زیاتی کوي، د دېونه به الله د بېوزلو انتقام او بدله اخلي. څوک چې خپل ځواک، واکمني، رتبه، هوښیارتیا او اړیکې د بېوزلو د ظلم او رټلو لپاره کاروي نو د قیامت په ورځ به ترې بدله واخیستلی شي.
د ترمذي حدیث دی. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کیناست او وی ویلې ای د الله رسوله زما دوه غلامان دي چې زما تکذیب کوي، خیانت را سره کوي او خبره مې نه مني. زه ورته بدې ردې وایم او وهم یې، نو زه به ښه یم او که هغوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د هغوی خیانت، تکذیب او نافرمانی به ستا له بدو ردو او سزا سره پرتله شي. که ستا سزا د هغوی له ګناه سره سمه وه نو دواړه به یو شان یی، نه به پرې ستا څه پاتې وي او نه د هغوی. او که ستا سزا د هغوی له ګناهونو کمه وه نو دا به پرې ستا غوروالی وي. او که ستا سزا د هغوی له ګناهونو ډیره وه نو له تا نه به د زیاتې سزا قصاص او بدله واخیستلی شي. هغه سړی له دغه ځای نه غاړې ته شو او په چیغو یې وژړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا ته دا آیت نه لولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د سورت انبیا 40 آیت ولوست. د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکې تلې کیږدو. بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د سپیلني د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به موږ ورمخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي وکفا بنا حاسبین. هغه سړي ویلې ای د الله پیغمبره پر الله تعالی مې دې قسم وي چې د ځان او د دوی لپاره له دې پرته بله ښه لار نه وینم چې له ځان څخه یې جلا نه کړم. زه تا پر دې خبره ګواه کوم چې دا ټول آزاد دي. هغه خپل مرئي او خپل غلامان آزادوي. هر کله چې د ظلم پایله داسې وي نو باید چې موږ ترې وویریږو او ځان ترې وساتو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته خبر راکړی چې ظلم به د قیامت په ورځ خپل خاوند ته تیارې جوړوي، لکه چې د مسلم حدیث دی. چا چې پر بندګانو باندې ظلم کړی وي او پرې پاتې وي نو د قیامت په ورځ به د ده له نیکیو نه د ظلم په کچه راواخیستل شي او هغوی ته به ورکړی شي. که نیکي یې نه وي او یا ختمې شي نو د هغوی ګناهونه به راواخیستلی شي او د ده پر شا باندې به بار کړی شي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، که چا پر خپل ورور باندې ظلم کړی وي نو نن دې ترې ځان مخکې له دې حلال کړي چې بیا به دینار او درهم نه وي. که نیکي وي د ظلم پر کچه به ترې واخیستلی شي او که نیکي ورسره نه وي نو د هغه مظلوم ګناهونه به پرې بار کړی شي. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته د ظلم، د بربریت او د وحشت لاس کله هم نه راکوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو پاتې شو د حیواناتو حقوق دا اورو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حیواناتو حقوق د الله تعالی له عدل او د بندگانو ترمنځ د پوره حکمت نه دا هم ده چې یوازې له بندگانو څخه د یو بل حقوق نه غواړي بلکې له حیواناتو څخه هم له یو نه د بل لپاره قصاص اخلي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به خامخا حقوق خپلو خاوندانو ته ورکړی شي، تر دې چې له ښکرورې ګډې نه به د کونډۍ لپاره بدله واخیستلی شي. یعنې هغه ښکرور ګډ چې په دنیا کې بې ښکرو ګډه وهلې ده، الله رب العزت به د قیامت په ورځ د دې ښکرور نه هم بدله او انتقام اخلي. بلکې د بندگانو او حیواناتو ترمنځ به هم فیصله وشي. که چا په دنیا کې حیوان ته تکلیف ورکړی وي نو د قیامت په ورځ به محاکمه شي او بدله به ترې واخیستلی شي. بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یوې ښځې ته د پیشو له امله سزا ورکړی شوه چې بندي کړې وه ان تر دې چې مړه شوه، نو د هغې له امله دغه ښځه اور ته داخل شوه، ځکه چې کله یې بندي کړې وه نو خوراک او څښاک یې نه ورکاوه او نه یې پرېښودله چې د ځمکې خزندې یې خوړلې وې.
هغه عدل او انصاف دی، ځکه چې الله تعالی په دغه ورځ د بندگانو ترمنځ شخړې ختموي، د مظلوم لپاره له ظالم نه بدله اخلي او هر حقدار ته خپل حق ورکوي. انسان خو پرېږده چې تا په دنیا کې په خپل ژوند کې په یو حیوان باندې زیاتی کړی وي، ظلم دې کړی وي، هغه دې بې ځایه وهلی او ډبولی زخمي کړی وي، د دې و بدله به هم الله رب العزت درنه او د قیامت په محکمه کې هلته ګواهان شته، هلته انکار بیا نشي کولی. کله چې الله تعالی د بندگانو ترمنځ د فیصلې کولو لپاره راښکاره شي، نو د قیامت ځمکه به د هغه پر رڼا باندې ځلانده شي او پیغمبران او ګواهان به راوستلی شي. تر ټولو لومړی چې بندگانو ته د هغوی د عملونو خبر ورکوي الله تعالی دی، ځکه چې هغه د خپلو بندگانو لیدونکی دی، پرې خبر دی او هیڅ یې ترې پټ نه دي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت آل عمران کې 98 آیت کې فرمایي: قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. وایه ای اهل کتابو، تاسې ولې د الله تعالی د حکمونو له منلو څخه منکریږئ؟ هر یو عمل چې تاسو کوئ الله ویني. نو د الله رب العزت نه هلته تیښته نشته، د الله رب العزت د عذاب نه هلته خلاصون نشته. او زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ټولو امتونو ګواهي ورکوي. پیغمبران الله تعالی د خلکو لپاره رحمت را لیږلي دي چې خلکو ته زیری ورکوي او خلک ویروي او قومونه یې ځینې په سمه لار روان دي او ځینې نورې تکذیب کوي او مخ ترې اړوي. کله چې پیغمبران علیهم السلام له خپلو امتونو سره په قیامت کې یو ځای راټول شي او د زورور او حکیم ذات مخې ته ودرېږي او له امتونو نه پوښتنه وشي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت اعراف کې 6 او 7 آیتونو کې فرمایي: فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. نو دا کار هرومرو کیدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې پیغمبران مو ورلیږلي دي، او له پیغمبرانو څخه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو چې هغوی د پیغام رسولو فریضه تر کومه ځایه سرته ورسوله او هغوی ته په مقابل کې څه ځواب ورکړی شو. فلنقصن علیهم بعلم وما كنا غائبین. بیا به موږ پخپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو او موږ چیرې غایب نه یو. کله چې امتونه د خپلو پیغمبرانو تکذیب وکړي چې دوی موږ ته تبلیغ نه دی کړی، نو دا به حال به زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه امت د مخکینیو پیغمبرانو لپاره د دین پر رسولو ګواهي ورکړي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت بقره کې 143 آیت کې فرمایي: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. او په همدې ډول موږ یو امت وسط یعنی غوره امت ګرځولی یاست چې تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به نوح علیه السلام ته غږ وشي، هغه به ووایي ای ربه حاضر یم. الله تعالی به ورته ووایي آیا تا دین رسولی و؟ هغه به ووایي هو. امت ته به یې ویلی شي آیا تاسې ته دین رسولی دی؟ هغوی به ووایي موږ ته هیڅ کوم ویرونکی نه دی راغلی. الله تعالی به نوح علیه السلام ته ووایي ته کوم ګواه لرې؟ هغه به ووایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه امت زما ګواه دی.
نو تاسې به ګواهي وکړئ چې نوح علیه السلام دین رسولی او همدا د الله تعالی د دې وینا مقصد دی چې الله رب العزت فرمایي لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به د قیامت په ورځ پر خلکو ګواهان وي. او په بل روایت کې دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به د ټولو انبیاو لپاره د امتونو په خلاف ګواهي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد حدیث دی د قیامت په ورځ به یو پیغمبر راشي او یو امتی به ورسره وي، بل به راشي چې دوه امتیان به ورسره وي یا له دې نه ډېر. قوم به یې راوبلل شي چې دې پیغمبر تاسې ته دین بیان کړی دی، هغوی به ووایي نه، انکار به وکړي. پیغمبر ته به وویل شي ستا لپاره څوک ګواهي کوي؟ هغه به ووایي زما لپاره محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه امت. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به راوبللی شي او ورته به وویل شي آیا دې پیغمبر دین رسولی دی؟ هغوی به وایي هو. الله تعالی به ورته ووایي تاسې پر دې چا پوه کړئ؟ هغوی به ووایي موږ ته مو خپل پیغمبر د دې خبر راکړی و چې دغه پیغمبرانو خپلو امتیانو ته دین رسولی او موږ یې تصدیق کړی او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپل امت ګواهي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خپل امت د دې خبرې ګواهي کوي چې دین یې ورته رسولی دی، بیان یې ورته کړی دی، ویرولی دي او د هر خیر ښودنه یې ورته کړې او له هر ډول شر نه یې بچ کړي دي. لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورة نساء کې 41 آیت کې فرمایي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. نو زیر شئ دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت څخه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. د ترمذي حدیث دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت ولست نو ویې ویل تاسې پوهیږئ چې د ځمکې خبرونه څه شی دي؟ هغوی ویلې الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د ځمکې خبرونه دا دي چې په هر نره او ښځه باندې د هغه څه ګواهي ورکړي چې د دې پر شا یې کړي وي، وایي به په پلانۍ ورځې داسې وکړه داسې وکړه. نو همدا یې اخبار دي. یومئذ تحدث اخبارها. دا آیت یې ولسته بیا د صحابه ونه پوښتنه وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له ځمکې نه ځان محفوظ کړئ ځکه دا ستاسې مور ده او هیڅ بنده پر دې باندې د خیر یا شر کار نه کوي مګر دا به خبر ورکړي. کله چې بنده پر دې پوه شي چې له رب سره به مخامخ کیږي او هیڅ یو عمل به یې پټ نه پاتې کیږي نو څنګه به د ګناه کولو زړورتیا وکړي؟ خو موږ نه یو پوه شي. او د حشر په ورځ به د بنده اندامونه په ده باندې ګواهي ورکوي. دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او پاک رب باندې سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي